السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه له نښانو څخه دا یې د دغې ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکاک مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پر تاسې چې هر مصیبت راغلی دی ستاسې د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې په ځمکه کې د خپل خدای بېوسي کوونکي نه یئ او د الله په مقابل کې تاسې کوم ملاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله که وغواړي باد به غلی کړي او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي. په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي.